دوستانو سلامونه. دې نه مخکې مې هم د واتس اپ د ګروپ په اړه یو ویډیو جوړه کړې چې څنګه کولی شو چې ځان ترې بیرته مثلا ستاسې د اجازې پرته یا تاسې زړه نه وي او څوک تاسې په خپل واتس اپ ګروپ کې اډ کړي، نو یو طریقه خو یې د ریموو کولو وه. نو په دې ویډیو کې تاسو داسې د کار طریقه ښیم چې هیڅ به ستاسې چې اجازه نه وي څوک به مو ګروپ کې د سره اډ کولی نه شي یا به هم نه شي کولی اضافه کولی. نو هغه لپاره تاسې چې دا طریقه کول غواړئ واتس اپ ته لاړ شئ. دا په واتس اپ بزنس او واتس اپ ساده دواړو کې دا هغه شته ده. نو تاسې کله واتس اپ خلاص کړئ، په دې درې ټکو باندې به کلیک وکړئ او وروستی اپشن سیټینګز دې باندې به کلیک وکړئ. دلته چې مو کلیک وکړ دلته دریم اپشن تاسې یې نه پرایویسي باندې به کلیک وکړئ. لاندې به راشي دلته ګروپس کوم څه هغه چې ده په دغه ګروپس باندې به کلیک وکړئ. ګورئ دلته تاسې لیدلی شئ چې هو کین اډ می ټو ګروپس، یعنی څوک ما ګروپ ته اډ کولی شي. نو دلته درې ډوله اپشن دي. ایوری ون یعنی هر یو کولی شي تاسې خپل ګروپ ته که واتس اپ ګروپ جوړوئ تاسې اډ کړي ستاسې له اجازې پرته. دوم دا مای کانټیکټس. نو مای کانټیکټس کله چې دا تاسې انتخابوئ، دې سره تاسې هغه نمبرونه چې تاسې را په موبایل کې ثبت دي هغې تاسې هغه کولی شي چې تاسې نمبر یا شمیره خپل واتس اپ ګروپ ته هغه کړي. او دریم اپشن بیا دی مای کانټیکټس اکسپټ. اوس مثلا دلته غواړم چې په دغه ځای باندې کلیک کوم، دې ځای باندې چې مې کلیک وکړ د ټول نمبرونه، اوس ما سره فعلا سره اوسه یو شمیرې دي په موبایل کې، نو دغه ټول نشي کولی. زه چې کله اوس غواړم چې یعنی کوم واتس اپ شمیرې چې دي نمبرونه دا ټول ونه کولی شي ما په واتس اپ کې هغه کړي. نو کله چې مې انتخاب کړي دغه ځای نه انتخاب هغه کېږي، بیا به په دغه ځای باندې کلیک وکړم. کلیک چې مې وکړ ګورئ تاسې دلته لیدلی شئ چې ګروپس نه لاندې ګروپس کوم اپشن چې دی د نه لاندې 421 421 کانټیکټس ایکسکلوډډ، یعنی دغه ټول کوم نمبرونه چې دي تاسې خپل هغه ته نشي اډ کولی. نو کله چې مو دغه اپشن فعاله کړه یا انیبل کړه، نو دې سره به تاسې چې کله اجازه نه وي تاسې به څوک خپل ګروپ ته نشي اډ کولی. که اډ کوي مو هم نو مجبوره دی چې تاسې ته انویټیشن لینک درولېږي، یعنی ستاسې کوم نمبر باندې چې واتس اپ جوړ دی هغې ته لینک درولېږي او بیا ستاسې خوښه وه تاسې که جوین کوه نو تاسې بیا جوین کولی شي. هغې نه پرته هیڅ نشي کولی چې تاسې مستقیمه چې ستاسې اجازه نه وي او تاسې ګروپ ته هغه کړي. نو که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو در سره لایک کړئ. که کوم نظر یا پوښتنه لرئ له موږ سره د کمنټ لارې شریکه کړئ.